ویل کنه مولا یو چرسي په جومات کې ناست وی. مولا مسلې کولې چې پردۍ ښځو ته په لاره بره وګورئ چې ګورئ له سترګې ښکته غړوئ. سړي به وایي ډېرې د مسلې اورېدې نو بله ورځ په لاره روانو سترګې ښکته نیولې وې په ښځه باندې بره ورختلی. مولا ته تللی چې مولا صاحب تا ویل چې لاندې ګورئ زه خو پې بره وروختم هسې نه چې زه دا پټوم بره نه پې راوشلېږي بره نه مې بوج دومره ډېر دی. مولا خبره دی چې مولوي صاحب دا ویل چې ښځو ته بره مه ګورئ وایي زه خو پې بره وختم. تاسو ولې خاندئ ولې ماسې لطیفه وکړه وایه غریبه قربان دي شه. والله څه یم که نه لګېدلی ډېر بې وفا والله څه ویم یاره ما به دا کس ته نه انفالو کړ. د دې ګانې په مقصد څوک پوه شي 1 لک روپۍ انعام ورکوم. مننه.